ډېر دا خلک اوس د دې او دا یې ریاګر تک تورقن دی د الله بنده دا د صحابو علامه ده ته بدبخته یې چې د صحابو اثر دې پر مخ نه معلومېږي هغه نیکبخته ده د صحابو علامه کې پیدا شوې ګوره په دین ځان پوه کړي په دین رخشنونه مه سړی د قرآن آیات ده سیماهم فی وجوههم من اثر السجود علامې یې په مخانو کې داسې وې چې پر تندې به د سجدې علامه و ذلک مثلهم فی التورات الله یې په تورات کې دغه مثال بیان کړی چې د نبي علیه اسلام ملګري به داسې وي سخت به یې پر کفارو رحم به یې په خپل مابین کې لمنځونه به کوي په مخ کې به د سجدې اثر انجیل کې یم علامه بیان شوې ومثلهم فی الانجیل مثال په انجیل کې دی د کزرع لکه کښت په انجیل کې دی مثال ویلی چې د صحابو مثال داسې و لکه یو کښت چې سړی وکري سپېره مځکه ده بله ورځ دونه کوچنی شین واښه راشین شوی و نازک بله ورځ چې رالې ښه پورته شوی و داسې جګ درېدلی و بله ورځ ښه پونډ شوی و غوړېدلی و وږه یې ښکاره کړی و بزګر چې به پر ګرځېدی ډېر خوند یې ورکاوه چې وله سر ډېر ښه کښت شوی یوازې صدیق اکبر ښکاره شوی پسې حضرت عثمان صاحب پسې زبیر بن عوام صاحب پسې فلان صاحب مهاجر سو انصار سو ټول عربي دنیا یې ونیو مضبوط طاقت ځینې جوړ شو که زرع لکه کښت دی د اخرج شطعه چا تیغۍ راوباسي فآزره پورته یې کې فاستغلظ مضبوط سي فاستوی ودرېږي علی سوقه پر تنه خپله اخر پر تنه ځان ته کېږي یعجب الزراع خوند ورکوي بزګر ته دا ولې الله دی سوکه سوکه کوي کړو دا صحابه لیغېزه چې غوسه ورشي بهم په دوی الکفار و کفارو خو به هره ورځ انتظار کاوه چې نن به ورک شي هغه به دوی تر بله ورځ ښه مضبوط شي نن به ورک شي تر بله ورځ به ښه دوی دی سوچ دا خوا وعد الله الذین وعده کړې ده الله د هغه کسانو سره چې ایمان یې راوړی و صحابه وعملو الصالحات عمل د نیکۍ یې کاوه منهم له دوی مغفرتن الله بار چې وربخښي و اجرن عظیما لو بدله وکړي دا د صحابو شان ده چونکې وخت نه ایجابوي موږ به نور تفصیل هم کړی وای انشاءالله په آینده کې به انشاءالله ډېرې جمعې د صحابو شان موږ بیان کړو څو چې د صحابو انداز د هغو قدر زموږ زړه کې راشي له هغو سره چې موږ محبت وکړو نه بیا د اسلام نه موږ ډېر